أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن مرات رسول محمد اول باب سورة شروع دي شيء اول آیتونه کې الله رب العزت زجر په دوه شبتونو باندې ورکه رټنه یو کفر من دی او بل وصد عن سبيل الله خلد الله دین من کول. ان کوم انسان چې هغه خلق د قران او سنت نه من کوي د دې انسان الله د ټول اعمال برباد دي او تشنش دي. به ترغیب ورکه کې څه عمل له او د ویل چې کوم انسان قرآن او سنت تابعداري کوي د دې چې انسان به د ګناهونو زمونږ الله معاف کړي او امر او کار به جوړ کړي. او مزمنس کې الله ترغیب ورکړي جهاد فی سبیل الله او د قزین ساجي مجاهدون لور کړه چې کله د دشمنانو سره لاندې وته میدان د جنگ کې نو بده چې ځبانه گزاره چې ژوندې به پاتې نشي فزر بر رقاب او امر د جبهه د اختیار شې دشمن سره احسان کوي کدا غنه جرمانه علي بیر شهیدان او عظمت بنځه طریقو. وم نمبرات کله یو قانون کې خو قانون حاصل لا کله چې تاسو د الله د نبی کومک وکړئ نو الله به تاسو کومک کوي که تاسو کومک نه کړئ الله به کومک نه راځي. شرط رااله او د ویل چې کوم سره زمونږ د الله د دین او زمونږ وسوسه د محمد رسول الله تابع کومک وکړي د چې انسان له یو الله کومک وکړي او دویم به قدمونه مضبوط کړي. یثبت اقدامکم قدمونه مضبوط دي دغه به څلور معناګانې شوی مخې اجمالی. اول عند القتال په میدان د جنگ کې مساسو د ژوند مضبوط کما او د خپل مملاندې کلکیش. دویم یثبت اقدامکم د اساس قدمونه مضبوط کې عند الصراط چې کله انسان پر صراط باندې ورتيري. دریم د کې نه د خبره نه ده چې تاسو زړه به الله مطمئن کم او دا ډېر خطرناک سزا ده چې انسان لور کړی شي. مالداري به سره یو قسم ملګری به بشي به لیکن نزله اطمینان به ورکی ویل کړه ځنه به قلاریږي دا. او سلوري مې ویل چې یثبت اقدامکم منا تاسو قدمونه مضبوط کوم پر اسلام باندې. اسلام باندې قدم مضبوط دي څه مقصد هر سړی داور دي کې چې زه مؤمن ما او زه مسلمان لیکن اق اسلام باندې الله تاسو قدمونه مضبوط کی چې کوم اسلام د اهل سنت والجماعت دی. ويثبت اقدامكم عند القتال تاسو قدمونه مضبوط کی د جنگ وخت کی. ويثبت اقدامكم تاسو قدمونه مضبوط کی منازلونه مطمئن کی. ويثبت اقدامكم عند الصراط قرطبی کې شکل په دې پل باندې ورته ریږي. څلورم په اسلام باندې زموږ مضبوطیت څنګه د صحیح عمل توفیق او صحیح عقیده نصیب کېدل. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي زما په امت کې بدرې وړلې جوړې شي دوه به جهنم لږه او د یو به جنت لږه. صحابه ته پوښتنه کوي چې دا څوک دي؟ ما انا عليه واصحابي بکم باندې زروانه او زما ملګری صحابه دې ته ویل شي اهل سنت والجماعت. سنت دا معنی د محمد رسول الله تابع او جماعت دا معنی د رسول الله د ملګرو تابع. ځکه د زموږ دین مشران دي. د دې وجنه چې کوم سړی په صحابه باندې لعن تعن کوي لکه روافض شیعه و غیره
دا اصل کې د رسول الله او د رب العالمین دشمنان دي ځکه سند د منځ وړي نو څلورم تفسیر دا چې ويثبت اقدامکم الله بساسو قدمونه مضبوط کی په اسلام باندې اسلام باندې دا منه صحیح اسلام مدر نصیب کی کوم اهل سنت والجماعت تعبیر کړي دی چې کوم اسلام دی دې خبرې سره وځه خبر یاد ساتئ چې اهل سنت والجماعت خو هر سره دعوه کوي زم ویم چې اهل سنت والجماعت ما او تم وی اهل سنت والجماعت ما بل وی اهل سنت والجماعت ما ويثبت اقدامكم الله بساسو قدمونه پر اسلام باندې مضبوط کی حق اسلام چې کوم د اهل سنت والجماعت دی راځي چې د علامات د اهل سنت والجماعت او پیژنو چې کوم سره بده کې راغی نو دې شلیل الله قدم مضبوط کړي لري او چې کوم سره بده کې نه دا اصل لګي قدم مضبوط بیان دي اهل سنت والجماعت دا شرط درسي دکان نوم نه دي یا د مارکیټ چې سړی به سودا والی وځه اهل سنت والجماعت جوړیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه صاحب د وجیز یو علامه ذکر کړی دي موږ تاسو بیانو په دین باندې چې الله مو اهل سنت والجماعت کی دغه دغه خلک د جنت ولادي نو ګور ټول د ور ولادي راځي چې جنتینو علامه وسو بيجن شاغل اهل السنه والجماعه علامه لا اول الوسطيه بين الافراط والتفريط درمیانواله په مابین د افراط او تفريط کې معنا د شی بنئ چې وسړی معمولی غونډه ګناوه کې چې موږ کافر ګل کا خوارج او د شی بمني چې غټ کافر موږ په اسلام کې را داخل کو جلګه د ګیره پر خودل نه او نور د واقع نفس امر ګډ غټ کافر دی شدید وسطت کله چې انسان سره دا صفت پیدا شو او دا صفت بده کې موجودي چې کافر له کافر وي ګناګار له ګناګار وي مؤمن له مؤمن وي دقه علامه د اهل سنت والجماعت ته تاسو اوس ګورئ چې کوم خلک بده کې واقع دي او کوم خلک بده کې نه دي اوس غو پر فتوا ارچا سره ده چې ستاسو نظر نه چې خلاف وګړي لکه د پلانین کافر دي دوی سره نکاحونه نه کوي دا په پنځه ایتونه کافر دي ولی زمونږ د نظرینه دوی نظریه خلاف ده نو ستاسو په فتوا باندې نه سره کافر کیږي او نه چرته به مؤمن کیږي کفر او اسلام اقل چې کوم قران او سنت چالي ویل ته کافر او ته مسلمان نو يثبت اقدامكم الله بساسو قدمونه مضبوط کی په اسلام معنا صحیح اسلام د اهل سنت والجماعت بدر نصیب کی شیخی کې اولنې علامه وسطت دویم وحرصهم في التلقي على الكتاب والسنه اهل السنت والجماعت حق انسانان دي چې کله دوی یو مسله بیانوي اول خپل ماخذ قران او سنت ګرځي قران لرز زموږ د محمد رسول الله سنت لورځي احادیث له چې الله د شی ویلي دی او رسول الله د شی ویلي دی چې کوم سړي قال الله قال رسول ویلي بس ته پوه شې دا اهل سنت والجماعت دي او کوم سړي چې قال الله قال رسول نو بلکې تعویل ما ویلي بیانوي او چرته بګید الله او الله د رسول حکم نه موجوده دا اهل سنت والجماعت نه لیک بالکل بل تندی باندې ځان لټاپه اهل سنت والجماعت ولې ونه لګي چې لکه دا اهل سنت دي اېده په دې کتاب باندې چرته علی حواله په یو حدیث نه ورکړی شي دغه پر پوسټر او بروشر کې چرته یو حواله د حدیث نه ورکړی شي دی مولا صاحب دا ویل دی او اقا مولا صاحب دا ویل او دی شیخ صاحب دا ویل دي التلقي في الكتاب والسنه قران والسنه لا رجوع او دا استدلال کې پیش کول لره اهل سنت والجماعت علامه ده مسلسله به دي کې ځان ګورو دريما وان تكون دعوتهم الى محمد صلى الله عليه وسلم اهل السنت والجماعت با اق انساني چې د دوی په پوره دعوت دی خبرې لې شي خلکو ګوره د خپل رهبر او قائد چې منه یوازې محمد رسول الله به منه د زمونږ رهبر دی دمغه دین راوړی د زمونږ دین استاد دی د عظمت د خلکو له تشریح کې زمونږ د نبی دا کمال دی زمونږ د نبی دا سیرت دی زمونږ د نبی دا احادیث دي زمونږ د نبی دا اخلاق دی بس ناس ولاړه کې نبی الله یادي صحابه کې ودا عادت چې کله بشره کې نشه محمد رسول الله سیرت به ذکر کو چې لکه پلاني واقع کې رسول الله دا کار وکړي به د شي منځ وکړي او موږ له دې خبره وکړو د شي نقشه جوړ کړه رسول الله چې کله وشړې بار بار یادې په دې خبرو کې او په دې تقریر کې او په دې دعوه کې او په دې موضوع مسائلو کې ته پوه شه بده چې د اهل سنت والجماعت ولا دی
دا په دې باندې پیژنې. څلورمه علامه ويثبت اقدامكم، الله بس قدمونه مضبوط کی په اسلام باندې، شاکم اسلام د اهل سنت والجماعت دی غدا دا چې سړی او پیژنې چې لکه پلانې اهل سنت والجماعت دی او پلانې نه دی. رفضهم التاويل، کوشش دا کوي چې بظاهر باندې خبره پری دي، تاویل ماویل پر قیدونه کې نه راوباسي قیدات، مگر چې په کوم ځای کې یو معنی صحیح کېدل نه د مجبوریت په اساس باندې ته قید رو باسي هغه به جدا. د دې وجنه عمر ابن الخطاب فرمایي، علامه تفتزانین فرمایي، ابو العز الحنفی فرمایي ودا احکام په ظاهر باندې بنا، مگر چې کله ضرورت یو معنا له وشي به الته ورزي. پنځمه علماء دا ذکر کړی دا والجمع بين النصوص. اهل سنت والجماعت حق انسانان دي چې هغه کوشش دا کوي د یو مسلې باره کې ډېر احادیث راغلي څنګه موږ تطبیق وکړو، څنګه موږ دا راجمع وکړو، په کوم کیفیت باندې دا وشي. د شنه چې د یو حدیث باندې عمل کې او شپږ هغه غورځي چې لکه دا اوس ما سره برابر حدیث دی، دا برز ما سره برابر دی، کدا په دې کې چیرته پاتې شي خیر دی ویری. کوشش ودا کوي دا ټول راجمع شي، هر کله په نوافلو کې دا په فرایضو کې دا په عزمت کې دا په رخصت کې. شپږم علامه د اهل سنت والجماعت ويرشدون الى صراط المستقيم، خلق قران او سنت صحابه او حق له دعوت اول چې اي خلکو د قران او سنت کې زور دی، دا هر مسله به کې ذکر ده. دا صحابه دومره اوچت قیمتي انسانانو دي، دوی خبره منلو کې دومره پیدا ده. زمونږ الله ترغیب ورکړي دي خبره لږه د رسول الله د ملګرو خبره منئ، د دې خلکو اکرام وکوي، د دې په توصیف کوي، دوی به کنزل نه کوي، د دې په خلاف باندې بشبه او کلمونه نه خوځوي. رسول الله فرمایي چې الله لهازوګه اي خلکو چې زما ملګری دا ګوره هدف او ټارګټ مګر زو شه گزارونه به شروع کوي چې دې بګی دا ویلو هغه بګی هغه ویلې. و معلومه علماء ذکر کړی دا اهل سنت والجماعت هغه انسانان دي چې دوی خپل نوم یادوي په نوم د اهل سنت والجماعت. الکه تاسو کې اهل سنت والجماعت کوم سره چې اهل سنت والجماعت د زمارور دي او اتم علماء دا خبره ذکر کړې ده اهل سنت والجماعت هغه انسانان دي چې دوی به صبر کوي، صبر واكثر الناس صبرا، په ټول انسانانو کې ډېر اوچت صابرین خلک ده. نه هم علماء دم ذکر کړی دا واحسنهم خلقا، دري اخلاق وکي سي کیسه اخلاق قران او سنت. لسم خپل مابین کې مینه محبت کوي. ایو لسم علامه دا منه د کفر فتوا په یو بل باندې نه کوي. دولسم دا منه چې دوی به د اتحاد او اتفاق اسباب برابرۍ. اتحاد اتفاق سورہ ال-عمران کې الله فرمایي چې هغه قرآن او سنت باندې راځي، بس دا څه کم شړي وړاندې کولو او فیصله به دې باندې کوله دقه تویل شه اهل سنت والجماعت. نو ځکه دا معنا وکړه ويثبت اقدامكم، الله بساسو قدمونه مضبوط کی په اسلام باندې، معنا صحیح اسلام بدر کې کوم چې اهل سنت والجماعت ته پر سنت باندې بساسو مضبوطواله راولي او قتال په وخت کې بساسو قدمونه مضبوط کی او د ژوند الله تاسو سالمو ساتینو معنا د ایتونو بدای. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والو، ان تنصر الله کتاسو کومه کو کې د الله ید الله د دین او د الله د نبی ینصرکم، الله بساسو کومه کو کې او یثبت اقدامکم او به مضبوط کې تاسو قدمونه. الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی. بیګار ان شاء الله شی به جمعه رب العالمین درزاله پر مرکز دور شو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم.